د افغانستان د کرکټ اوسنی روزونکی پایل سمنز له افغانستان څخه د میاشتې څه باندې 15,000 امریکایي ډالر معاش یا تنخواه اخلي. سلام او مینه دوستانو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي له نورو دوستانو سره یې شریکه کړئ، او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. د افغانستان د کرکټ اوسنی روزونکی سمنز له افغانستان څخه د میاشتې څه باندې 15,000 امریکایي ډالر معاش اخلي. افغانستان چې هره نړیواله لوبه ګټي زرګونه ډالر بونس یا بخششي هم اخلي. قرارداد کې دا هم لیکل شوي چې دی به یوازې د افغانستان د باندې لوبو کې او تمریناتو کې هم برخه اخلي. له ټیم سره چې هره ورځ تیروي 100 امریکایي ډالره خرچه هم ورکول کیږي. د تړون بل شرط دا دی که د قرارداد له ختمېدو مخکې له کوم قوي دلیل پرته بورډ د هغه دنده ختموي باید شاوخوا 1 کال معاش ورکړل شي. ماته د بورډ 2 چارواکو او ځینو لوبغاړو دا هم ویلي چې دغه روزونکی د بورډ په ځینو تازه پریکړو کې هم غیر مستقیمه مداخله کړې ده چې د هغه په دنده کې نه ده شامله. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی اداره په 2019 کال کې د هندي روزونکي لال چند راجپوت له لرې کېدو وروسته سمنز د افغانستان روزونکی وګماره. د دندې قرارداد له 2019 نړیوال جام پورې ده. مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله. تر بیا او بلې ویډیو مو په لوی او سپیڅلي لیزار سپارم.